الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت انبیاء علیه السلام د درسونو په لړ کې مونږ 15 درسونه مخکې وړاندې کړل چې د سیدنا آدم علیه السلام څخه نیولې تر سیدنا سلیمان علیه السلام پورې مونږ دا خبره را رسولې وه چې د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام په بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام نه وروسته ډیر لوړ او غټ او عظیم شان پیغمبران او پاچیان تیر شوي دي. داود علیه السلام د فلسطین ډیر خاوره ونیوله او سلیمان علیه السلام بیا خو په دنیا کې تقریبا غټ سلطنت او باچی دی دغه چې د فلسطین نه نیولې تر مصر او دغه عراق او ایران او د کابل پورې ځینې کتابونه کې تر دې وخته پورې د سلطنت الله پاک عزوجل د ډیر زیات معجزات ورکړي او دیوان پیریان شیاطین تو مرغان او حیوانات انسانان دا ټول د تابع وي د لاس لاندې وو او الله پاک د مسو چینه ورته بالکل جاری کړی و چې د بچ کار ته ناخستلو او د پیران دیوان دوی به ورته په بحرونو سمندرونو کې غوټې وهلې لال ملغلري او دا شیان به ورته راایستل او دا نور به آبادیان ورته دا ټولې کولې. نو سلیمان علیه السلام ته الله پاک د حیواناتو د مرغانو د ټولو په ژبه پوهېدلو د هغوی په خبرو پوهېدلو نو یو ځل د تېرېدلو د میږتانو په یو هغه باندې کورونو باندې نو یو دم هغه میږیانو مشر چې کوم یو هغه اعلان وکړ چې هلئ ګوره تښتئ زر زر کورونو ته نوځئ چې سلیمان علیه السلام او لښکر یې راروان دي هغه خو نه پوهېږي تاسو به ټول د پښو لاندې کېږي. نو د په زندګۍ کې 2-3 خبرې ډېرې مهمې شوي. یو دا چې هیکل سلیماني دا اوس چې بیت المقدس دا حرم چې مقدس حرم دی هلته مسجد اقصی په نامه چې کوم هغه تېر شوی هیکل سلیماني دا بنیاد سیدنا یعقوب علیه السلام ایښی و. بیا داود علیه السلام هغې په شروع په جوړولو شروع وکړه خو وفات شو. بیا هیکل سلیماني سلیمان علیه السلام جوړ کړه. باقاعده یو لوی زیات غټ معبد او غټ یعنی قبله موږ مخکې هم درس کولی چې قبلې 2 دي، یو بیت المقدس او بل بیت الله شریف. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې او تر هجرت پورې په هجرت کې 18 میاشتې رسول الله صلی الله بیت المقدس ته کولو منځ کولو. نو 2 قبله اول هغې ته ویل کېږي قبله دویم د بلکې اوله قبله همدغه بیت الله شریف ده چې سیدنا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جوړه کړې وه او خلکو هغې ته کول. خو د حضرت اسماعیل علیه السلام په خاندان کې په سلسله کې بیت الله شریف قبله وه او د اسحاق علیه السلام په خاندان کې یا یعقوب علیه السلام په خاندان کې بني اسرائیل کې قبله چې وه دا هغه وه بیت المقدس وه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې قبله بیت المقدس وه. د هغې نه وروسته الله پاک عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ چې د نبي اخر زمان اصلي قبله چې کوم یو ده او کعبه چې کوم یو ده هغه بیت الله شریف چې په مکه کې ده. نو ځکه بیا د قبلې تحویل راغی تر قیامت پورې به همدا اصلي قبله وي. نو دا سیدنا یعقوب علیه السلام د هغې بنیاد ایښی و. یعقوب داود علیه السلام هغې باندې شروع وکړه بیا مکمل او هغه کړله داود سلیمان علیه السلام. نو یو د ده په زندګۍ کې د په ژوند کې غټه خبره دا وه چې د مثلا سره بیت ایل یا بیت الله چې کوم یو هلته و د هیکل سلیماني هغه یې جوړ کړی. هغه بیا وروسته د سلیمان علیه السلام نه وروسته د بني اسرائیل په منځ کې اختلاف راغی. حکومتونه 2 برخو ویشل شو، یو شمالي او جنوبي، یو سامریا یو یهودیه. بیا رومیانو یونانیانو دې خلکو حملې پرې وکړې. بالاخره هغه د دوی هغه دواړه حکومتونه ختم کړل. د هغې نه وروسته په 1580 کې بخت نصر چې د عراق پاچا غټ
د کلدانیانو هغه راغی، هغو مصر هم ونیولو، بیت المقدس هم ونیولو، ډېر زیات قتل عام یې وکړ او 1 لک لاندې باندې خلک یې ځان سره پیاده ځان سره عراق ته بوتل چې په هغې کې سیدنا دانیال علیه الصلاة والسلام هم موجود په دې بندیانو کې. نو دغه وخت کې د حضرت عزیر علیه السلام 100 کاله ژوند هغه هم همدې وخت کې تېره شوی و. نو دې نه وروسته بیا چې کلی وران کې بیا د دې نه وروسته کورش اعظم یا د موږ او تاسو ذوالقرنین چې ورته وایي د بخت نصر ختم کې د هغوی نظام ړنګ کې او خپل یې جوړ کړ، دوی مؤمنان وو. نو بس دوی بیا هلته والي تعین کړي او د والي ته پیسې او بودجه ورکړه چې هیکل سلیماني د سره بیا جوړ کړي. نو هغوی هیکل سلیماني د دارا په وخت کې چې د کورش اعظم نه وروسته هغه جوړ کړي. خو بیا چې کله بني اسرائیل داسې حالت ته راغله چې هغوی عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، ذکریا علیه السلام ته ډېر ضرورونه ورسول، یحیی علیه السلام شهادت ورسول او عیسی علیه السلام شهادت ته نږدې کړي، الله پاک ته نجات ورکړي. نو الله پاک د دوی باندې عذاب نازل کړي، غضب یې پرې نازل کړي، دښمنان یې پرې مسلط کړه. په 80 هجري کې د دوی نظام او حکومت چې څه دی ختم کړي، دوی ټول غلامان شو. بیا په 115 میلادي کال کې راغی هیکل سلیماني وران کړي، هغه چې څه دارا په وخت کې جوړ شوی بیرته وران کړي او تر اوسه پورې وران پروت دی، تر اوسه بیا نه دی جوړ شوی. اوس اسرائیل کوشش کوي چې هغه بیرته د سره جوړ کړي. نو دا د هیکل سلیماني هغه یو د په ژوند کې غټه خبره ده. دویمه خبره چې کوم یو د هغه د یمن پاچا ملکه بلقیس چې کوم یو هغې ته هدهد احوال راوړلو، بیا سلیمان علیه السلام هغه ته خط ولېږلو، بالاخره هغه مسلمانه شو او راغله بیرته سلیمان علیه السلام ته تسلیم شو، ایمان یې راوړو. نو کتابونو ډېرو لیکلي چې سلیمان علیه السلام بیرته د مصر و د یمن تخت هغه هغه ته پرېښولو، بادشاهي هم هغه ته پرېښود، دی دلته وایي چې سلیمان علیه السلام 53 کاله ژوندی و. د 53 کلونو نه وروسته بیا دی وفات شو، 40 کاله د بادشاهي وکړله او داسې نظام او حکومت یې جوړ کړ چې ټول هر څه تابع و. هوام الله پاک ورته تابع کړی، جنیات، پیریان، انسانان، مرغان، طیور، دا ټول شیان الله پاک دته هغه کړي. نو اوس راځو د حضرت سیدنا یونس علیه السلام په باره کې چې یونس علیه السلام کوم ځای کې پیغمبر شوی و، چېرته لېږلی شوی و. د نوم په قرآن عظیم شان کې د یونس علیه السلام نوم په قرآن عظیم شان کې په 4 سورتونو کې 4 ځایه یاد شوی دی، 4 ځایه 4 ځلې د نوم یاد شوی په قرآن مجید کې. د زمانې په باره کې ځینو کتابونو لیکلي لکه اطلس القرآن چې د 860 قبل میلاد څخه تر 980 کاله پورې، د 80 او 4 او 80 چې نو 80 کاله هغه کې د 860 نه تر 980 قبل میلاد چې د لاندې راځي او میلاد چې د پورته ځي، نو تر 980 پورې د زمانه وه. وایي چې یونس بن متا د اصلي نوم یونس بن متا و، دا د بنیامین بن یعقوب علیه السلام د نسل نه و. موږ او تاسو مخکې درسونه کې ویلو چې یعقوب علیه السلام 12 زامن لرل، 2 زامن د یو ښځې نه و، راحیل چې یوسف علیه السلام نبی پیغمبر او بل بنیامین. نو دا یونس علیه السلام د بنیامین د سلسلې نه و، د هغوی په هغه کې اولاد او نسل کې و. د مور نوم یې امتی په نامه راغلی. ځینې مفسرینو کرامو موږ امامانو لیکلي چې دا متا چې کوم دی دا د پلار نوم دی، ځینو لیکلي چې دا د مور نوم دی. وایي چې 2 انبیا علیه السلام د مور په نام یاد شوي، سیدنا عیسی علیه السلام بن مریم او سیدنا یونس علیه السلام بن متا یا متی. نو دی به د مور نوم خو وایي چې د پلار نوم په هر صورت باندې د په 40 کلۍ کې الله پاک دته نبوت ورکړي. او چې کله نبوت ورکړي نو دی ولېږلو د نینوا ښار ته. موصل خو ډېر مشهور دی، نینوا خو اوس نشته، هغې وخت کې اوس نشته. موصل ښار ته د دجلې په غربي طرف کې دلته منطقه وه د نینوا په نام باندې ډېر مشهور ښار و. دا د اشوریانو حکومت و. اشوریان چې کوم یو د اسیا کې ډېره برخه د اسیا مملکتونه د دوی په کنټرول کې، د دوی بادشاهانو غټ سلطنت، اشوریانو غټ سلطنت تېر شوی دی. نو دې اشوریانو کې چې کوم یو مرکز او پایتخت و هغه نینوا ښار و. اوس هغه شته دی چې هغه یې کړي دي باستاني آثار چې را ایستلي دي، هغې کې اوس د نینوا ښار هغه را ایستلی. وایي چې 80 میله کې
داسې لوی نو په هغې وخت کې شپېته میله چې حساب کې 90 کیلومتره دوی د بازار نو په اوس وخت کې دا څه خبره نه وي 90 کیلومتره خو هغې 90 میله ده خو هغې وخت کې ډېر شی و دونه غټ بازار هغې وخت چېرته و د خلکو انسانانو تعداد خو هغې وخت کې کم نو دې نینوا ښار ته سیدنا یونس علیه السلام الله پاک د نبی او د پیغمبر او د داعي په حیث باندې ورولېږلو هغوی ته نو چې کله دی ورغی هغې خلکو ته نو هلته پاچا غټ سلطنت غټ اشوریان خو ډېر غټ حکومت و نو دلته په دعوت باندې شروع کړو دا خلک چې و ډېر زیات شتمن ډېر زیات مالدار خلک وو نو نینوا ډېر غټ یو خو خپله منطقه آباده و دا خلک هم تجار او کسبګر خلک وو نو دولت چې کله زیات شي دولت زیاتوالي په نتیجه کې بیا فساد او دا بد اخلاقي او دا شیان پیدا کیږي نو دا خلک یو دا و چې فساد وکړي او بد اخلاقي وکړي دې پخوا کې دوی بت پرستان او د بتانو ستایش او پرستش او لمانځنه هم کوله نو یونس علیه السلام د همدې په خاطر لاړول ته چې دا خلک د بت پرستۍ او د لمانځنې نه او د فساد نه او د اخلاقي بېراروۍ نه وساتي دغلته خو یو شی چې موږ مخکې بار بار تکرار کړی چې د بني اسرائیلو د پیغمبرانو علیه السلام کتاب چې کوم مرکزي کتاب هغه تورات و دوی ته خپله وحی کې د وحی په حساب دوی خپل کارونه روزانه سمبالول خو کتاب اصلي تورات و هغه شریعت و هغه باندې به دوی عمل کول وایي چې یو هغه لیکلي دي چې 40 کاله د پیغمبري مخکې هغه نه وکړه بل وایي چې نه 33 کاله د خلکو کې دی اوس په نینوا ښار کې یونس علیه السلام 33 کاله د نبوت وکړي خلکو ته دعوت ورکړي خلکو ته خبرې وکړي د بت پرستۍ نه ویرول د فساد او د هغه نه منې کړه چې تاسو کوئ خو د 33 کالو کې ویل چې صرف 2 کسان ایمان پرې راوړل صرف 2 کسان ویل نور چا ایمان نه راوړل نو بس په دې وخت کې خپل یونس علیه السلام د دوی نه ناامیده شو او دوی هم داسې کلک جواب ورکړي چې بس موږ ایمان نه راوړو بس دا نور هغه لکه دا نور انبیا علیه السلام ته فکذبوه بس تکذیب کې د تکذیب د دروغ د سخت خبرې وکړه ته چې بس ایمان نه راوړو بل کار کوي چې څه کولای شي وکړه نو یونس علیه السلام وایي چې یو روایت دا دی چې یونس علیه السلام دوی ته ورته وایي چې بس الله پاک تاسو عذاب نه لاړولو او بس الله پاک ته درخواست وکړي چې د خلک نور نه سمېږي چې نه سمېږي ته هلاک یو روایت دا راغلی دی چې الله پاک ورته وایي چې نه 40 ورځې ته نورم دي خلکو ته ورشه که 40 ورځو کې دوی څه خبره ومنله نو سیده کوي نه بس عذاب پرې راځي نو دی چې لاړ وی چې 30 ورځې بیا د خلکو ته دعوت ورکړي او چې کله 30 ورځې پوره شوې نو بس خلکو ته ورته چې 3 ورځې تاسو لپاره وخت 3 ورځې بعد به تاسو باندې عذاب راځي نو دا خدای چې کله ویلې نو دا 3 ورځې کې ویلې د ورځې چې پوره شوه سبا ورځې شوې بس داسې ورځ راغله او تور تکه تور ورځ داسې لوګي به ترې نه ختل دا ورځ راغله او دا ټول د نینوا ښار او موصل دا منطقه دا ټول دا ورځ داسې تکه تور ورځ پرې خپره شوه چې خپره شوه دلته خلک پوه شو ولا لکه چې کار خراب شو په همدغه وخت کې چې کله د عذاب اثار هغه شوه نو په همدې شپه وایي چې یونس علیه السلام د دې قوم نه بغیر دې نه چې الله پاک ورته حکم وکړي امر ورته وکړي چې ته وځه هجرت وکړه نو دی په خپل لغ باندې ووتلو دا قوم یې پرېښو نو چې کله د قوم دا حالات ولید اثار ولید یو دم خلکو ته ورته علي منډه کوي یونس علیه السلام وګوري چې په کور کې شته دی کنه چې چیرته په کور کې نو بس د عذاب نه راځي ځکه چې دی د په موجوده کې عذاب نه راځي او که چیرته په کور کې نه وتلې نو بس نو عذاب راځي چې خلک ورمن چې کور ته ورځي کور کې سړی نشته دی بس وتلې دی نو خو په همدغه شپه باندې چې سبا عذاب راتلو دی شپې وتلې بس نو خلک رامنډې کړي خلک خبر کړي چې یونس علیه السلام کور کې نشته وتلې دی بس خلک ورخطا شو چې ورخطا شو ویل چې کوم مشر سړي ته ورغله چې هغه ویل چې 2 کسان ایمان نه وړو نو هغه ته ورغله ورته چې څه وکړه هغې ورته ویل چې هېڅ نه کېږي بغیر دې نه تاسو الله پاک ته تسلیم شئ ټول وځئ بدیات او دشتې ته او ماشومان زنانه او حیوانات څاروي ټول ځان سره بوځئ او دا ټول سره اولادونه او میندې سره جدا کړي الله پاک ته فریاد وکړي چغه وکړي ای الله هغه ذات چې د ټولو کائناتو مخلوقاتو خالق رازق مدبر ستانه مخکې څوک ونه و تانه وروسته هم څوک نشته دایمي باچي او اختیار او هر څه ستا اثر دی الله پاک موږ ته ته زارۍ کوو عذر کوو موږ غلطي وکړه موږ د یونس علیه السلام په خبره باندې پوه نه شو وسم څه ولې د بس تا ته توبه وباسو تا ته استغفار کوو عذر زارۍ چغې واویلی شروع کړه اوس خیر په هر صورت باندې دونه وخت تېر کړي غالبا د 20 نه تر 40 ورځې به صحیح ځکه چې وخت پکې تېر کړي هلته او دا مکمل اندازې ته لا اله الا الله سبحانک انی کنت من ورد به کول دا به ذکر کول او الله پاک ته عذر زارۍ کول چې مانه غلطي وشوه وایي یو روایت دی علامه ابن کثیر د خپل هغه کې راخسته ویل چې دا ذکر چې د کولو دا ورد کولو نو پرښتو د اواز واورېدو نو الله ته عرض وکړي چې موږ یو ناشنا ځای نه اواز اورو سمت نه معلومېږي ځای ولې چې کوم ځای خو اواز راځي د تا تسبیح او د تا
تاته دعا کوي. هغه ورته ویل دا خو زما بنده دی یونس نومیږي هغه دی. هغه یونس چې دی الله پاک تا پیغمبر او ستا نبي او ډېر صالح انسان او ډېر ښه خیر کارونه کول، دا څه مسله پېښ شوه؟ ورته وایي داسې کار یې کړی دی بې اجازې روان شوی دی. نو وایي چې خپله فرښتو د سیدنا یونس علیه السلام دپاره دعاګانې شروع کړي، الله ته مغفرت وکړي دی او بخي خیر دی، دا ګناه یې ته نه شوی دی. نور خو د ډېر به ټوله زندګي په اصطلاح سره په دعوت او په خیر کار کې تېره شوې، دعوت للحق کې. نو خیر دی چې دا غلطي تر وشوه ته تاسو بخشش ورته وکړئ. بس بالاخره الله پاک اراده هم دا وه چې دی صرف تنبیه کړي. نو بیا الله پاک د دعا قبوله کړه. چې دعا یې قبوله کړه، د هغې نه وروسته همغه ماهي چې دی په ګېډه کې ساتلی او دا راغی ساحل ته، او په ساحل کې بس یونس علیه السلام خوشې کې وی غورځولو بیرون ته. نو هلته خو دشته وه، هغه و چې نه و داسې یو لمر او هغه بیا دی بالکل لکه ماشوم په شان باندې، ماشوم چې اوس یې لوڅ هغه یې په اصطلاح سره دی هم چې دا دونه وخت یې تېر کړی و بالکل لکه هغه غوندې هغه شوی و. نو چې بیرون راووتو لمر او دا شیان، نو دستي الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي چې په ده باندې د یقطین کدو ته ویل کېږي، کدو ورم په ده باندې راشنه کړه غټې غټې، د کدو پاڼې خو ډېرې غټې، نو دا پرې راوشي سوری پرې وکړه. او دوه روایتونه دلته علامه ابن کثیر او علامه ابن اسیر راخیستي. یو دا دی چې خپله دا د کدو ونه چې کوم یوه دی دا پاڼې داسې په راتاو شي ټول بدن یې دې لاندې وساتلو سوری وکړه. بل دا دی چې د همدې نه به یو قسم شودې د خوله کې ور اچول کېدلې او د یو څو ورځې په همدې کې یو روایت دا دی. بل روایت دا دی چې د غرې او هوسۍ ده، موږ تاسو هوسۍ چې ورته وایي دا راتلله او دې ته به خپل تی په دې خوله کې ورکړې لکه بالکل ماشوم په شان ګرځېدلی و. نو هغه به راودلو تر څو پورې چې ورو 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 داسې را برابر شو چې دی روغ شو. چې کله بیخي روغ شولو نو بس ویلې را روان شو. په دې وخت کې دی را روان شولو نو بس لاره کې یو د شپون سره مخامخ شو. نو شپون یې پوښتنه وکړه چې نینوا کې څه حال دی، قوم څنګه دی، هغه څنګه دی. هغه ورته ویل چې ټول خلک ایمان نه وړي، خو پیغمبر یې لا درکه دی نشته دی چې چېرته لاړ دی تللی دی. نو هغه ورته چې هغه خو زه یم، هغه یونس زه یم چې دا قوم ته پیغمبر علیه دغسې داسې ټوله کیسه ورته وکړه. ته داسې وکړې شپون ته ورته وایي چې لاړ شه دې قوم ته او دې خلکو ته ورته وایي چې یونس بن متا راغلی دی او دلته دی. هغه ورته وایي چې ګوره دا خلک خو داسې ظالم خلک دي، هغه نه چې بې اعتباره غوندې وو چې داسې نه چې ما تکذیب وکړي، ما خبره به ونه مني، بیا به لانجه جوړوي چې نه ورشه. هغه ورته وایي چې نو څه دلیل راسره شته، ګوره دا ستا وزه چې کوم یو دا خپل میږه ګېډه چې کوم دا به دې شهیدي ورکړي، ته هېڅ خفه کېږم. بس دا شپون روان شو. چې روان شو هلته خلکو ته ورغی، ورته ویل چې هغه یونس علیه السلام راغلی په پلانکي ځای کې، ځای ورته ونه ښودل چې راغلی دی او دغلته دی. نو خلکو را منډې کړې پسې د سره شپون سره راغلو. شپون ته ورته وایي ته دروغ وایې، څنګه کومه دی هغه کوم ګډه وزه چې هغې ښودلې وه یونس علیه السلام چې دا به شهیدي ورکړي، هغې شهیدي ورکړي چې هغه پورې ځای کې ستاسو پیغمبر ناست دی. بس ورغله مخکې ور منډې کړې، پاچا او ټول راغله ورته ویلې. بس څوک یې په پښو ور پرېوته، څوک یې لاسونه مچه کوي، څوک تندی مچه کوي، څوک هغه مچه کوي. او ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر هغه په قدر عزت یې بیا د ځان سره بېرته هغه ته بوتلو، ښار ته یې بوتلو، خو ډېر زیات عزت. بیا نو یونس علیه السلام په دوی کې پیغمبر و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. دې خلکو خو بیا هغه ولیدلو، ځکه مخکې خو د عذاب یې لیدلی نه و. لکه هغه وروسته چې ایمان یې راوړ نو ټول ایمان هم پرې راوړه، ښه تابع شو. او بس یونس علیه السلام په دې خلکو کې وخت تېر کړی. دلته ځینې روایت داسې راغلی دی چې 40 کاله د دې نه وروسته چې دا قوم ایمان راوړ، بیا د 40 کاله په همدې قوم کې تېر کړه د نبوت کلونه. او همدلته خلکو ته په اصطلاح سره تبلیغ او دعوت او وعظ او نصیحت کولو چې دوی په سمه او هغه لاره باندې برابر شي. نو د قوم مخکینی حالت ډېر خطرناک و، ځکه په کفر او بت پرستۍ او شرک او فساد او په دې بغاوت او په دې شیانو کې دوی هغه ملوث کړو. خو د دې نه وروسته چې د عذاب نښې پرې راغلې او الله پاک ته تسلیم شو او زارۍ وکړې، عذر یې وکړې او چغې وکړې، نو الله پاک د دوی هغه زارۍ، عذر او استغفار او توبه قبوله کړه او دوی ته نجات ورکړه. بیا دا وروسته مرحله به ډېره ښه وه، ځکه قوم ټول په یو دغه راغی. قرآن عظیم شان کې باندې خاطر راځي چې وایي چې هیڅ قوم باندې چې کله عذاب راغلی نو هغوی ته بیا نجات نه دی ورکړی، خو صرف یونس علیه السلام قوم ته الله پاک نجات ورکړي. هغوی د نجات دوه شیان مفسرینو کرامو لیکلي. یو دا چې د قوم ډېر زیات په اخلاص باندې
او په عذر زارۍ باندې عاجزۍ باندې انکسارۍ باندې الله پاک ته توبه وایستله او دعاګانې وکړې استغفار یې وکړې او ډېر هغه زیات هغه وکړې. نو ځکه الله عز وجل دوی هغه قبول کړي ایمان یې قبول کړي ورته هغه کې کنې په دغه آخر وخت کې چې د هغه وخت راشي په دې وخت کې چا ایمان الله پاک نه قبلوي خو دوی خو لا بیخي عذاب نه و پرې راغلی بلکې د عذاب نښې چې ولې د دستي ځل تسلیم شو. نو ځکه الله پاک دویمه خبره پکې مفسرینو کرامو دا لیکلې ده چې اصلا دویم عمده علت دا و چې یونس علیه السلام تر آخر وخته پورې چې کوم آخري نیټه وه چې باید هغه نه وروسته دی تللی وی وتلی وی د قوم نو هغه وخت نه مخکې دی ووتلو چې ووتلو دلته هغه حجت او دلیل چې کوم یو د یو قوم د عذاب دپاره او د هلاکېدلو دپاره دی هغه پوره نه شو هغه کم شو. نو چې هغه پوره نه شو په دې خاطر باندې الله پاک عز وجل د خپل حجت د اتمام نه مخکې نه غواړي چې چاته عذاب ورکړي. نو ځکه د قوم هغه عذر زارۍ مو کړلې او بس وخت لا پوره شوی نه و. نو ځکه الله پاک دې قوم ته څه ورکړي نجات یې ورکړي. نو قرآن عظیم شان کې دا خبرې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولا تکن کصاحب الحوت ته د صاحب حوت په شان مه کېږه. یونس علیه السلام ورته ښایي چې بې صبره شي یا دعوت پرېږدي یا داسې منډه وکړي خامخا نه بالکل د دعوت په میدان کې د ټولو نه مهم شی چې کوم دی هغه صبر او استقامت دی چې د خلکو ته سړی تر آخره پورې حوصله وکړي استقامت وکړي صبر وکړي هر څه چې ورته رسېږي هغې ته سړی باید هغه شي. دویمه خبره د یونس علیه السلام په دې هغه کې دا ده چې د هغه دعا چې د هغه په ګېډه کې کړې مایي کې هغې نه دا ثابتېږي سړي ته چې اصل خبره دا ده چې که کله هم سړي باندې سختي او مصیبت او تکلیف او غم راشي او دغسې یو مصیبت کې سړی پرېوځي بیا د مایي په ګېډه کې سړی پرېوځي خو 100% د مرګ خطره وي نو هلته په داسې سختیو په داسې مصیبتونو لوږه تنده مزندان تکلیفونه چې راشي نو ډېره مهمه خبره دا ده چې صبر وکړي الله پاک ته زارۍ وکړي عذر وکړي دا شی ډېر مهم دی. او درېیمه خبره چې د یونس علیه السلام د دې هغه نه معلومیږي هغه دا ده چې قوم ګوره چې کله م ولیدل چې حالات خراب دي مونږ باندې د عذاب را نزلدل دي نو په دې وخت کې چې کله سړي نه ګناه وشي خطا وشي غلطي وشي نو ښه خبره دا ده چې الله پاک ته سړی رجوع وکړي الله پاک ته استغفار وکړي الله پاک نه غواړي په عجز انسکاریو په اخلاص باندې د خپل ګناهونه تسلیم کړي. دا په دې قصه کې راځي مفسرینو کرامو لیکلي وي چې کله دا خلک ټول دشتې ته ووته حتی حیوانات او ماشومان او ښځې په دې وخت کې دوی دومره په اخلاص توبه وایستله چې چا د چا نه حق خوړلی او هغه حق زر زر راوړل هلته سړي ته یې ورکړه چې دغه ستا حق راباندې دا حق واخله. نو اخلاص یې دومره و چې هغه حقوق الله چې موږ ورته وایي هغه یې ادا کړه او د دې سره حقوق العباد چې کوم یو چا نه تجاوز شو چا نه تېری شو چاته کنځل کړی او چا چرشی خوړلی او هغه حقوق العباد بالکل ټول ادا کړه. خلک راغلی یو بل ته زارۍ وکړې چا څه هغه لرلو چې وبخه او که څه شی وتیارې بس نقد ورکړه خلکو ته چې بس دغه شی مې ته نه خوړلی دی او دا مې د شی نه ناقص دی نو بس دغه یې مانه واخله. نو ځکه د یونس علیه السلام په قصه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکذوب لولا ان تدارك نعمة من ربي لنبذ بالعراء. نو بس الله پاک د باندې فضل او هغه نه وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته به د نبوت په دې میدان کې د نبوت په دې بهیر کې به داسې نه شي چې بې حوصلې شي بې صبره شي او کله د خولې نه خیره یا غوځي نه بالکل ته به تر اخره داسې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې 14 کاله اوسونه هغه تېر کړ او تر څو پورې چې د قتل پروګرام جوړ شو کور یې محاصره شو خلک راغله او بیا د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر صبر او په ډېر حوصله د دې سره بیا ووتلو هجرت یې وکړ ځکه چې دې قوم باندې کم از کم هغه آخري حجت او فرمان چې کوم یو دغه راغی چې اوس د پیغمبر د وژلو فیصله وشي کور یې محاصره شي او دروازې ته پار ته شاوخوا ته خلک ورته هغه شي دې نه اخوا ته نور د حجت څه ضرورت شته. نو ځکه دا حجت پرې پوره شو. نو ځکه مونږ او تاسو مسلمانانو ته هم دغه دی چې مونږ وویلې چې د انبیا علیه السلام کوم طریقې او سنت چې کوم یو دي که په دې باندې سړی سم لاړ شي نو دنیا هم سرخرویه ده آخرت هم سرخرویه ده آخرت کې هم کامیابي دنیا کې هم کامیابي. الله پاک عز وجل دې مونږ او تاسو ته د انبیا علیه السلام محبت او مینه نصیب کړي. د هغوی د سیرت د الله پاک څرک په مونږ کې پیدا کړي ځکه هغه خیار المخیرین خلک دي تر ټولو بهترین انسانان چې کوم دي هغه دي. دې کیسه کې یو خبره چې بخاري او مسلم امام احمد حنبل امام نسائی رحمت الله علیه حدیث را نقل کړي هغه لږ یادول ضرور دي ځکه چې دا کیسه چې کله سړی د یونس علیه السلام ولولي نو په زړه کې داسې یو شی ګرځي چې د غلطي کړې ده د خو ګناه یې کړې ده داسې سړي لږ
لږ ذهن کې ورته لکه د په شان کې لږ هغه فکر کوي چې دا خو لږ هغه ته نه شوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام بخاري، امام احمد حنبل، امام نسائی دوی د حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله داسې څوک دی تاسو کې پیدا نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما په یونس بن متی باندې چې کې افضل کې او غوره مې وګڼي، دا داسې دی ونه شي، بلکې دا خبره پرې هغې وجه اصلي محدثینو کرامو بیان کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې دا خبره کړې، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول بشریت او انسانیت بلکې په ټولو مخلوقاتو غیر د خالق نه چې دا څومره مخلوقات په ټولو مخلوقات افضل ترین شخصیت چې کوم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او بیا هم دلته وایي چې هیڅ څوک د داسې ونه کړي چې ما په یونس بن متی باندې چې کې افضل او غوره وګڼي. نو محدثینو کرام دې توجیه کړي، دغه توجیه دا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل ثابت واقعیت دی چې د ټول بشریت او انسانیت او د مخلوقات په د ټولو کائنات افضل ترین شخصیت دی. مخکې موږ د سیرت په درسونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل بیان کړي، ولته دا خبره تکرار شوې وه چې د تر ټولو افضل ترین همدی دی. نو ولې داسې خبره کوي؟ اصل وجه هغوی بیان کړی دی چې اصل وجه دا ده چې د یونس علیه السلام په دې قصه کې یو حالت داسې راځي چې انسان ذهن ته دا خبره پرېوځي ولا یونس علیه السلام غلطي وکړه، د الله د اجازې نه غیر چې دته دا خبره مناسبه نه وه، دا ترې نه وشوه. نو کېدای شي په دې ذهن کې داسې لږ اندازتاً د هغه ادب او احترام او محبت چې کوم دی هغه په زړه کې څه کمبود پیدا کړي. نو ځکه خصوصي لحاظ باندې یونس علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یونس علیه السلام هغه ته اشاره وکړه چې ګوره داسې ونه شي چې تاسو دغه هغه چې کوم یو تنه شوي د فیصله سره نامناسب یا خلاف اولا کار ته نه شوی، ستاسو په ذهن کې په فکر کې په عقیده کې داسې خبره را نه شي چې د انبیا علیه السلام هغه شان ته تاسو په سپکه وګورئ یا د هغه مقام تاسو په نظر باندې ټیټ او سپک ښکاره شي، دا شی دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما باندې بیا پورته نه ګڼئ. نو چې کله دا خبر یو امتي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ته ورسېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما به پورته نه ګڼئ، دې نه معلومېږي دا افضل ترین شخصیت دی که نو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ځان پورته نه ګڼي. نو دا کومه غلطي چې شته نه وي دا انساني غلطي وه، بس کله کله داسې هغه پېښي او بلکې داسې هم کېدای شي چې الله پاک اراده هم داسې کړي چې د قوم ته عذاب ورنه کړي. نو بس دا یو یونس علیه السلام د دې مخکې چې هغه اصلي هغه آخري وخت راشي، آخري وخت نه مخکې دی ووتلو، نو دا یو قوم د نجات دپاره د قوم د خلاصون دپاره یوازې یو بل پلمه او بانه جوړه شوه، بس الله پاک د قوم ته نجات ورکړي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم حدیث په دې باره کې نقل شوی هغې ته باید سړی متوجه اوسي چې داسې نه چې د انبیا علیه السلام مبارک کله سړی د سپکوالي یا د بېادبۍ یا د ګستاخۍ څه هغه ترېنه صادر شي. ټول انبیا علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمول دا ټول خیار المخیرین بهترین د انسانانو دي. بیا په دې خیار المخیرین کې به د بهترین د بهترینو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام امام الانبیا سید الانبیا او اشرف المخلوقات دی پکې. خو ایمنګ د ټولو کائنات او مخلوقاتو چې را جمع کې د هغوی ته ادنا پیغمبر درجې ته نه رسېږي. نو دا شاید ملحوظول پکاري چې خدای ناخواسته مونږ کله کله د یو پیغمبر نه داسې خلاف اولا کار وشي او سړي په ذهن کې د هغوی په شان کې بېادبي راشي یا ګستاخي راشي یا خدای ناخواسته د هغه مقام او مرتبه چې کوم یو د هغه سړي د ټیټه او لاندې ښکاره شي. نو په دې خاطر من رسول الله صلی الله علیه وسلم همدې ته اشاره د همدې دپاره کړې وه چې داسې نه چې تاسو په زړه کې او په هغه کې داسې څه راشي چې بیا آینده کې به فکر کوئ چې دا نه. نو دغه و د حضرت یونس علیه السلام هغه او د عمر باره کې څه خاص کتابونه نه دي لیکلي، خو وایي چې 40 کلنۍ کې دی پیغمبر شو او 33 کاله یا 40 کاله د دې قوم د هغه نه مخکې وکړه، بیا وروسته هم دونه وخت کې پیدا شو. نو غالبا داسې عمر داسې معلومېږي چې د 100 نه به زیات و، د 40 کلونو په عمر کې دی وفات شو. بیا په موصل کې د زیارت د یونس علیه السلام مغزه کې یو مسجد دی، په دې مسجد کې د یونس علیه السلام خبر او زیارت مبارک دی په موصل کې. یو خبر دلته سیرت کتابونو راخسته بلکې احادیثو کتابونو راخسته ده تقریبا تفصیلي غوندې چې کله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 نبوي کال کې د حضرت فاطمه حضرت خدیجه الکبرا او د ابو طالب سره د وفات نه وروسته طایف ته سفر وکړ. نو طایف کې تقریبا 15 ورځې یا یوه میاشت هلته تېره کړه، خلکو ته دعوت ورکوي، چا دعوت ونه منلو او دعوت خلاصه کوي چې دعوت یې ونه منلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راووتل
بس دی په کاڼو ویشتلو په دې لار کې را روانو تقریبا 4.5 کیلومتره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ویشتلو په دې هغه کې چې د بدن د سر نه بیخه پورې دا ټول په وینو باندې لت پتو نو یو باغ ته پناه وړله چې د عتبه او د شیبه چې د مکې سردار د باغ ته پناه وړله هلته چې ته کله ننوتلو هغه چې ولید ډېر خفه شو په دې وخت کې عتبه او شیبه طبیعي خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په وینو لت پت هغه حالت ولیدو نو زړه پې وسو ځکه کلیوالې وه په هر صورت باندې نو هغه خپل غلام عداس نومېدلو دی عداس ته ورته ویل چې یو پتنوس در سره واخله په دې پتنوس کې د انګورو یو ویږه د سره ویسه او د سړي ته ورته ووایه چې خامخا یې وخوري کلک سات ورته وکړه نو هغه پتنوس کې هغه ویږه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې ته د انګورو ویږه کېښولو نو ورته ویلې چې ما باداران ویلې چې خامخا به یې خوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې بسم الله ویلې چې الله چې هغه کول نو د عداس لاندې باندې ورته وکتو چې په دې هلته خو په دې سیمه کې او په دې علاقه کې دا کوم لفظ چې تا استعمال کړ خو هیڅ څوک هم نه کوي د خوراک په وخت کې نو ورته وایي چې ته د کوم ځای وایي زه خو د موصل یم موصل نه مې ورته واخیستو نو د یونس علیه السلام د هغه د ځای وایي چې ته یونس څه پېژنې یونس وایي موږ د هغه کې تېر شوی دی هغه ورته چې خو زما ورور دی دا نو بېله خبره عداس ویلې چې دا څه کوي هغه څونه وخت تېر شوی و دی څونه وختونه تېر شوی دی ورته ویلې چې څنګه ورور دی ته خو اوس پیدا شوی هغه د هغې وخت نه 800 چې حساب کې 8مه پېړۍ نو دا 15 شپږ پېړۍ دا شنو شپږ تقریبا خو د 14 پېړۍ تېرې شوي دا څنګه کېدای شي هغه ورته چې نه اصل خبره ده چې انبیا علیه السلام ټول سره ورونه دي هم د الله کوم پیغمبر او زم د الله پیغمبر او دا پیغمبران چې دا د مورني ورونه سره حسابېږي په هغې سره نو په نبوت کې سره شریک ځکه زما ورور دی نو ویل چې دا خبره ورته وکړله بس عداس دستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک لاسونه پښې مچ کړل وایي چې په همدې وخت کې ایمان هم پرې راوړلو په باندې نو هغه چې کله دا خبرې وشوې دا لاسونه پښې هر څه چې مچ کړل چې ورغې باداران ته ورته دا څه هغه کار وکړې موږ ته ولېږلې چې ته لاړ شه انګور ورکړه او تا هلته د دې جادوګر او د ساحر د اثر لاندې راغلې او تا خو ورته چې بالکل دا غلطه خبره ده دې سړي نه دا چې کوم زه ورغلم انګور مې وروړې او خبرې را سره وکړې سوال او جواب هم سره وکړې دنه بهترین شخصیت په دې ټوله دنیا کې نشته دی دا د خدای پیغمبر دی تاسو څه ظالمانې ولې داسې کار کوئ هغوی ویل ساحر او جادوګر دی تا باندې هم جادو وکړې او خرابې کړې نو هغه خبره دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د طیب په سفر کې چې د حضرت عداس رضی الله تعالی عنه سره کومه خبره وشوه هغه دغه د یونس علیه السلام د موصل خبره شوه بیا ورته یونس دا یادونه غذا کې وشوله همدومره درس برس دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین